به درس هفتم کورس استارت مهارت خواندن زبان پشتو خوش آمدید. السلام علیکم، څنګه ګرانو زده کوونکو. زه علي ستاسو ښوونکی یم او دلته د خوږې پښتو ژبه درس ورکوم. اگر علاقه‌مند به یادگیری زبان پشتو هستین تا پایان ویدیو همراه ما باشین و در چالنجی که در انتهای ویدیو هست حتما اشتراک کنین. مهربانی وکړئ زما وروسته تکرار کړئ. لطفاً بعد از من تکرار کنید. متن هفتم، ډنډ، هاوز. مونږ په باغچه کې یو ډنډ لرو او مونږ په باغچه کې یو ډنډ لرو. ما در باغچه خود یک هاوز داریم. زمونږ ډنډ ډیر غټ دی او زمونږ ډنډ ډیر غټ دی. حوض ما بسیار بزرگ است. خلک په پاکو ډنډونو کې لامبي. خلک په پاکو ډنډونو کې لامبي. مردم در حوضهای پاک او بازی میکنند. زما ورور لامبو زده کوي. زما ورور لامبو زده کوي. برادر من شنا و یا اوبازی یاد میگیرد. لامبو یو ډیر ښه سپورت دی. لامبو یو ډیر ښه سپورت دی. شنا یک سپورت و یا ورزش خیلی خوب است. موږ په دې ډنډ کې ماهی نه لرو او موږ په دې ډنډ کې ماهی نه لرو. ما در این حوض ماهی نداریم. لغات یکی از کارهایی را که باید در راستای آموزش یک زبان جدید انجام بدیم افزودن دایره لغاتمان است. هر روز باید لغات جدیدی را یاد بگیریم و آنها را استعمال کنیم تا مهارت خواندن و مکالمه مان قوی تر شود. و حالا لغات جدید این متن را با هم می آموزیم. ډنډ. ډنډ این کلمه یک اسم است به معنای حوض. غټ. غټ این کلمه یک صفت است به معنای کلان و یا بزرگ. زده کول. زده کول این کلمه یک فعل است به معنای یاد گرفتن. سپورت. سپورت این کلمه یک اسم است به معنای ورزش. لامبی. لامبی این کلمه یک فعل است به معنای شنا کردن. خلک. خلک این کلمه نیز یک اسم است به معنای مردم. و اما رسیدیم به بخش جذاب تمرین و چالنجمان. شاگردان عزیز حتما در این چالش اشتراک کنین و با صدای بلند بخوانین که خودتان صدای خود بشنوین. جملات زرد را من میخوانم و جملات سرخ را شما بخوانین. مونږ په باغچه کې یو ډنډ لرو او مونږ په باغچه کې یو ډنډ لرو. خلک په پاکو ډنډونو کې لامبي. لامبو یو ډیر ښه سپورت دی او لامبو یو ډیر ښه سپورت دی. این بار جملات سرخ را من میخوانم و جملات زرد را شما بخوانین. زمونږ ډنډ ډیر غټ دی او زمونږ ډنډ ډیر غټ دی.
زما ورور لامبو زده کوي. موږ په دې ډنډ کې ماهی نه لرو او موږ په دې ډنډ کې ماهی نه لرو. خب دوستان عزیزم، این بود درس امروز ما. امیدوار هستم که این درس هم براتان مفید بوده باشه. اگر این ویدیو را دوست داشتین لایک کنین و اگر میخواین زبان پشتو را یاد بگیرین چینل ما را سابسکرایب کنین و زنگوله را هم فشار بتین تا از درس های جدید عقب نمانین و برای حمایت از ما چینل ما را به دوستانتان معرفی کنین. د خپل لایکونو او خایسته نظرونو سره زموږ ملاتړ وکړئ او د نوې درسونو لپاره انتظار کیږي او موږ ته خپل هغه ملګری معرفی کړئ چې د پښتو ژبه سره علاقه لري. تا درس آینده شما را به الله پاک میسپارم. د خدای پامان.